په مزار شریف کې چې تېره اونۍ د لوی اختر په مناسبت د کرکټ اتو اوریزه سیالۍ پیل شوې وې د ګڼ شمېر مینوالو په شتون سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د 10 بېلابېلو ټیمونو ترمنځ په لاره اچول شوې وې چې موخه یې د ځوانو لوبغاړو د استعدادونو وده، د کرکټ لوبې دودیزه کول او د دې لوبې د غوره څېرو په ګوته کول ښودل شوې ده. دوم سیزن ده چې نن تاسې وینئ چې ستره پایلوبه یې ده، ډېر ښه میچونه ترسره سوه او په دې کې موږ ته ښه استعدادونه لاسته رالو او ښه پلیران دي کې موږ وپېژندل او انشاءالله دې نه موږ استفاده کوو و گټه به زینه خواهی دې پلیران. دا تیم ما اسپانسری میکردیم، یک تیم خودیم داشتیم، غیر از تیم خودیم دیگه تیم‌ها رو اسپانسری میکردیم، تشویق میکردیم. بازم برای اینا وعده میتیم انشالله که کلشان اسپانسری کنیم او کلشان تشویق میکنیم. ورته مهال لوبغاړو د دغو سیالیو د ترسره کېدو له امله خوښي وښوده او دا ډول سیالۍ د کرکټ لوبې د پراختیا لپاره اغېزمنې وبللې. دغه لوبغاړي چې له یادو سیالیو څخه یې تود هرکلی کړی ټینګار کوي چې ورزشي ادارې دي د دې رشتې د لا ښه پرمختګ لپاره خپل ملاتړ او همکاري دوامداره وساتي. د بلخ د امارت د کرکټ نه ډیره مننه چې داسې ټورنمنټونه یې موږ ته په لاره واچول په دې په اختر کې. نو نن فاینل و، الحمدلله موږ فاینل وګټل او ډیر خوشحاله یم. ما عظمت از کلانا از تجارا ما خواهش ما می است که خدمات جوانا کمک کنه، تشویقش کنه تا دیگه هم رشد کنه که همین مسابقه کرکت که از بسیار دمی وقتای آخر نام خدا خوب رشد کرده که خوب مردم دیگه هم تشویق شود، خصوصا در سمت شمال. له بلې خوا یو شمېر د کرکټ مینوال هم د دا ډول پروګرامونو له ترسره کېدو خوښي ښیي او دغه راز له یادو سیالیو څخه د هرکلي ترڅنګ له لوبغاړو خپل ملاتړ څرګندوي او له مسؤلینو غواړي چې د ځوانانو د هڅونې لپاره دې دا ډول لا زیاتې سیالۍ ترسره کړي. ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي، ښه میچونه دي، ښې لوبې روانې دي، هلکان ځوانان سپینګیري غټ د ولایت په سطح باندې ټول راغلي او ټول یې تشویق کوي. از این بازی ما بسیار لذت میبریم. تشکر از کرکت بورد میکنیم که همچون بازی ها را در پیش گرفته. بسیار زیاد خوشحال هستیم که بازی را تماشا میکنیم. په پای کې د سیالیو د ملاتړ کوونکو له لوري د لوبغاړو د هڅونې په موخه ستاینلیکونه، د اتلولۍ جام، نغدي او غیر نغدي ډالۍ وویشل شوې او همداراز د بلخ ولایت د کرکټ بورډ له لوري هم یو شمېر کسانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول.